مبارک د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی د روژې شریفې د فضیلت په شان کې. دی داسې فرمایي چې ما من عبد صام رمضان، حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب بیان کوي چې ما من عبد صام رمضان فی انصات و سکوت، وایي هر بنده چې روژه مبارکه ونشي په چپوالي او په سکوت سره، معنا غیبت نه پکښې کې وکړي، د خولې پور نه پکښې کې وکړي، ازار او ظلم نه پکښې کې وکړي، تکلیف و مشقت و چاته نه کې پکښې کې ور خپل روژه د په ښه اسانه توګه سره یې ونیسي. نه درواغ به پکښې وایي، نه به غیبت پکښې کې کوي، نه به یو فحش ګویي پکښې کې کوي، نه به یو چاته ازار و ستړیا پکښې کې ورکوي چې د روژه مات پر وخت باندې یو مسکین یې پر مسکین خو نو ګرد عمر د سړي خپل طبیعت سازیږي، مسخره باندې کوي، ګوره وایي روژه ماته داسې مټ مټ کېږي، د نس خوږ دې ووایه ته وا په ژوند دې څکه نه ده پاین، هغه نو خواره کوي، داسې عجزه وم ځکې ته وګورې چې الهي پروردګاره. نو صاحب مانه په یو خیال و په فخر ورته ناست چې ما روژه مات راوړی دی، یا ما دغه روژه مات یوازې تا نه، دا تمام جهان دا د ښار ګرده پسونه رمې وخوړل سولې، دا څوک خوري؟ سړی باید سوچ وکړي، مسلمان دې څوک نه زیروي، مسلمان ته دې سړی د ازارو د درد کلمه نه ورلره ورکوي. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي که چا داسې روژه ونیول چې هغه په چپوالي و او په سکوت سره وه، نو څنګه به وکړه سي؟ وذکر الله تعالی، ذکر د پروردګار جل جلاله یې په دې روژه کې ډېر ډېر وکړي. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، دا یو. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. دا ګرد اذکار د خدای و د رسول دی، بس درود شریف وایې، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی ګواکه، او تسبیحات د پروردګار وایه، د خدای د معظمو اسماو یادوګار دی چې کوې، بس دا اسانه دی، نه چې سړی وایي ذکر نو چې زما زده وایي نو به ښه وایي، وایم ذکر دغه سبحان الله دی، الحمدلله دی، الله اکبر دی، هېڅ خبره نشته. او احل حلاله وحرم حرامه، یو څه سوچ یې د دې د ځانه سره وساتئ چې زه باید حلال حلال وبولم، حرام حرام. دا خو به ګر سره مسلمان بولي، په روژه اړه نه لري، مګر په روژه کې بیا بیخي ډېر احتیاط پکار دی چې د هغه مشتبهاتو شیانو سلام باید مسلمان ځان پکښې کې وګوري چې زما خو د ټول تنو د بدن روژه ده، زه باید دا خپل روژه مات په څنګه طور سره برابر کړم. او که سړی وایي چې روژه خو را باندې راغله، له کومه ګلۍ و نالۍ به ورته تکیه کوم چې د مسلمانانو سنو دا یوه روژه پوستونه وکاږم، روژه مات پیشلمی، د اختر کالي، د کشنیانو سیالداري، دا ګرده یم پر اوږو سوله، نو مجبوره یم اوس نو که قسمونه یې، که قرنونه یې، که چمونه یې، که خمونه یې، که خطایسته یې، دغه روژه نه ده لنډه، دا روژه تقریبا پر هغه تړه د انسان صفاته ده، بس دی دغه خالي لاس پورته ځي وراځي، دا روژه پر هغه تړه باندې پاته سوله چې هغه د کس د دې وکړي چې زه به پر دغه تړه باندې د دغه انسان څرمن کاږم، روژه ماتو پیشلمی به په برابر وم. نو روژه یې ګوا خرڅه کړل، روژه ماتو پیشلمی یې فرانې ویځېدله. او ولم یرتکب فیه فاحشة، حضرت عبدالله صاحب فرمایي چې په دې روژه کې یې یو فاحشه ونه کړله. ورې فاحش هغه کارونه دي چې خدای په ناراضه کېږي، پکې فرض یې که ټیوي و ویسار، ډول و درازه، شپه په یو ګمرهي و په یو بدو تېرول، ورځ په خوبو تېرول، دغه فاحشه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي فاحشه یې ونه کړله. نو دا سړی چې داسې روژه یې ونیوله چې په سکوت و په ارام یې ونیول، د خدای پاک په ذکر یې ونیول، حلال روژه ماتو پیشلمی یې کوښښ وکړي ځان چې برابر کړي، او ګناه و ازار یې نه واخیستی په دې میاشته کې، څنګه به یې؟ نو داسې ده، انسلخ من رمضان یوم ینسلخو الا غفرت له ذنوبه،
په هغه ورځ چې دا روژه تیریږي یا هره ورځ یا تمامه میاشت راواخلې، د دواړو معنا صحت لري. دلته د دې روژې تیرېدل چې دا د دې بدن څخه د دې انسان څخه تیریږي، ینسلخو غفرت له ذنوبه کلها، د پروردګار دا زیری پکښې کې ورته سوی دی چې روژه درڅه ولاړه ستا څه وختل ستا د بدنه، تمام ګناهونه ستا د بدنه یې وکښله، بس تمام ګناهونه یې یوړل. حتی په دغه حدیث کې د صغایرو او د کبایرو فرق لا نه دی کړی. ولې؟ شاید چې دغه حالات د توبې د انسان دي چې سړی و خدای ته نو توبهګاره شي، هغه دغسې روژه نیولی شي. نو که صغیره ده که کبیره ده، تقریبا په دغه میاشت کې پروردګار د دې د تېرېدو په سبب سره د انسان د بدنه پرې کوي ده. او ویبنا له بكل تسبیحة وتهلیلة بیت فی الجنه، د ده دپاره جوړیږي د هرې تسبیح په مقابل کې یو کوټۍ په جنت کې، من زمرودة خضراء، د زرغونو غمیانو څخه، د زرغونو غمیانو څخه دا نقشه پروردګار و ملایکو ته ورلره ورکوي. ده فی جوفها یاقوتة، د دغې بنګلې په نس کې یو یاقوت کښېږدي، او حمراء السر فی جوف تلک الیاقوتة خیمة، په نس کې بیا د دغه یاقوت یو خیمه ولاړه ده چې فیها زوجة من الحور العین، په هغه کې یو ښځه حیادي د حورو څخه ناسته ده. ګورئ د بنګلې په نس کې یاقوت سو، د یاقوت په نس کې خیمه سوه، د خیمې په نس کې دا زوجه د حورو د جنت سوله. ده وی علیها سواران من ذهب، یو دوه بنګړی د زرو یې په لاس دي، او موشح بیاقوتة حمراء، داسې یاقوت شاوخوا پر دې مځکه باندې د دې خیمې وهل سوي دي چې تضیء لها الارض، دا تمامه مځکه د یوه یاقوت په رنګ سره ځلیږي. لنډه ده. نو پروردګار دې زموږ او ستاسې او د نورو مسلمانانو په نصیب کې په روژه کې دغسې فضایل پراته دي ده چې تسبیح دې د خدای وویلې دی نه، ول بکل تسبیحة و تهلیلة، په هر سبحان الله او په هر لا اله الا الله ویلو سره ده. پروردګار یو بنګله په جنت کې ورکوي. د خدای هستي بیخي ډېره ده. لنډه ده. د خدای هستي دې سړی عقل نه ورته یږدي چې هو دا دومره دنیا ته به او په دا دومره تسبیح چې ویل کېږي ته واګورو ته به ورسېدلي، لا یې قسم پر روژه رامستېږي چې روژه که خورئ کېناستئ هغه یې د ملا د بلا د ملا یې په څه ځای چې خو دا قدر هغه د کتاب د نص بیان دی درته کوي. مستېده و تودېده پر روژه باندې نسته، هر سړی د خپل سر دی. خو دغه حدیث شریف ګویا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په قول سره دغه بیان کوي چې پروردګار جل جلاله په دا خپله غټه هستي کې دغونه استعداد لري د پاک خدای جل جلاله په شي کې هیڅ کمی ونیستې نسته چې پر هره تسبیح باندې و مسلمان ته یو بنګله ورلره ورکوي، د هغې بنګلې په نس کې یو یاقوت پروت دی، د هغې په نس کې یو خیمه ده، د هغې په نس کې یو زوجه د حورو څخه ناسته ده چې هغه په یوه غمی سره چې د دې پر دې مځکه باندې یا د دې په شاوخوا کې پراته دي تمام جهان ځلېده کوي، د لمر په شان یو غمی دی. نو به 2 لکه و 2 زره و 2 کروړه غمی یې دلته کار سوي بې شمېره دي. دومره فضایل په دې روژه مبارکه کې پراته دي. او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اعطیت امتی 5 فی شهر رمضان، رسول الله صلی الله علیه وسلم ول زما و امت ته پروردګار جل جلاله 5 شیان ورکړي دي په میاشت کې د روژې چې لم تعط امة قبلهم، در دغه امت د مخه کې روژې نیولې پروردګار دا 5 انعامه نه ورکوله، نه دي ورکړي. در موږ د مخه نور هم روژې نیولې دي مګر واغو ته پاک خدای جل جلاله دا 5 نعمته نه ورکوله.
و امت ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه روژه ده د پروردګار خپله پیرزوینه ده چې دا 5 نعمته یې ورته مقرره کړله ده. اول څه شي دی؟ اذا کان اول لیلة، چې اوله شپه سي، ینظر الله الیهم بالرحمه، پروردګار جل جلاله په نظر د رحمت و دې بندګانو ته ګوري ده. دوهم، یأمر الملائکة بالاستغفار لهم، په اوله شپه د دې روژې مبارکې پروردګار د څه اسمان ملایکې چې دي پر دې ټولو باندې غږ وکړي وایي د دغه امت لپاره به تاسې استغفار غواړئ، بس ده زما نور عبادت خدا وایي جلا کښېږدئ، د دغه امت حصه د استغفار جلا پکښې کښېږدئ. بس ګورئ د دې امت څومره شان سو چې خدای ستاینه د اسمان د کنګرو پر ملایکو باندې کوي چې د دوی دپاره بخښه غواړي، استغفار غواړي. دریم، رائحة فم الصائم اطیب عند الله من ریح مسکن، خوشبویي د خیرو د روژاتي چې یا د قرآن د تلاوت څخه دي د خولې په کنجانو کې حیا دي خیره پیدا سوه، یا د خدای د تسبیح د تحلیل څخه د خوله کې خیره پیدا سوله، یا د دې روژې د ستوختیاو د ستړیا څخه چې ستا په بدن کې ستړې وستوخه سوله، دې دې پر شونډانو باندې اثر د ستړیاو د وغورځاوئ، خیره دې په خوله کې پیدا سوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ول د دغه خیرو بوی د روژاتي د خولې اطیب عند الله من ریح مسکن، ښه دي په نیز د خدای تر خوشبویي د مشکو چې په دنیا کې هر رنګه خواږه مشک دي، هر رنګه خوشبویه مشک دي، د دغه روژاتي د خولې د خیرو بوی د پروردګار په نیز در هغه مشکو اولا و اعلا دی. او بل دا حکمت پکښې دی د دنیا پر مخ چې څه خوشبویي پراته دي د پروردګار جل جلاله مقام ته د دوی خوشبویي نشي رسېدلی، یعنې په هوا کې ژر ختمیږي. د روژاتي د خولې د خیرو دوغنده زور و کرنټ دی چې د مځکې څخه یې دا دی خیز خوړلی دی د پروردګار جل جلاله و عرش ته پورته سوې ده دا خوشبویي، په هېڅ چې نه قطع کېږي، دوغنده تیزه ده د روژې د روژاتي د خولې د خیرو خوشبویي د روژې په سبب سره ده. دا نو چې په خوله کې د خوب خیرې پرتې ایښې وي، د نسوار هغې پرتې ایښې وي، که د خدای د ذکر هغې پرتې ده. داسې ده نو چې د اخره د خولې په روژه سره د مشکو اولا و اعلا جوړېږي، مشک د بدن د انسان به نو په څنګه شکل سره تازه کېږي. هغه د انسان د بدن مشک چې دي، د انسان د بدن خوشبویي، د انسان د بدن عقیده و عمل چې دی، د انسان د بدن نیت و اخلاص چې دی، د انسان د بدن عبادت چې دی، دا به نو څومره د پروردګار جل جلاله ته په څنګه رنګ و رڼا ښکاره کېږي. او څلرم، یقول الله تعالی للجنة اتخذي زینتک، پروردګار وای پر جنت باندې غږ وکړي وای جوړ سه او ښایسته سه او تکړه سه. بس نو هر امر چې پروردګار کوي پر جنت باندې د هغه ملایکې فوج پورته کېږي، په هغه کار لګیا کېږي. بیا دی وایي څه پیښه د پروردګار وایي لعبادي المؤمنون الصائمون، وایي زما د بندګانو مؤمنانو روژاتیانو دپاره تیار ته کړه. دغه والخامس، یغفر الله تعالی لهم، پروردګار جل جلاله پر هر روژه مات یا په اخر کې د روژې چې اخره ورځ و مازدیګر یې سو، پروردګار جل جلاله بخښه کوي و دغو بندګانو ته. بې شمېره انسانان خدای د اوره ازادوي، بې شمېره انسانان پروردګار بخښي په خپل مغفرت سره، چې خدای وایي دغه مو د اختر چې را روان اختر مو دی، تاسې دا عبادت وکئ، دا مو د هغه را روان اختر شکرانه و میله و خوشحالي د پروردګار یې ولره وکړي. نو خدای تعالی دې زموږ ستاسې و د نورو مسلمانانو نصیب کړي. روژه دغه ښه شی ده، دی نه ده چې سړی وایي ولاړه لنډه یې ده، ولاړله بیا به ارمان پسې وکړو لنډه یې ده، بیا در بله کاله روژې پورې ګوره چې څوک مړه که څوک ژوندي. په روسش کال به دغه ورځ تقریبا په دغه دایره و دوره کې ناست وه، مګر اوس یې پوښتنه وکړي اډون نه یې لا خاورې سوي دي، ولاړه
کېدا په نیت کې و چې بیا بیا په بله روژه ګورم خو هغه یې نه کړله پیدا کېدا لا هم په نیت کې نه و چې بیا بیا در دې واخوا ته په بله ګورم هغه خې بیا بیخي نه کړه پیدا نو تېره هم په ارمان کې سول را روان هم لاسته نه راغلله نو موږ تاسې باید سوچ وکړو فکر وکړو چې سړی دې د ژوند حواله د دغه یوې ورځې څخه وبلې ته نه کوي لنډی دا چې ځان نن دې پاتې سبا بیا ګورم ځه سږ کال که نه وسوله پر کال د خیر سره نو ځان وروژې ته ورله کوم د خیر سره پر کال د خیر سره نو ځان خالص وظیفو ته ورله کوم سږ نه سوم خلاص راسه تېره پر کال بیا نو ګورم د خیر او پر کال نو څه کوې د کشني اختر په میاشت کې بیا دی چپاسي مثلا د خبرې د کال 11 میاشتې 11 سره دا دي بیا پر ده د مرګ په سنګر کې تېرې سولې او په بل حدیث شریف کې بیان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې دی حکایت کوي د پروردګار جل جلاله څخه داسې بیان کوي وای کل حسنة ابن آدم یضاعف له اجره من 10 الى 700 والپروردګار جل جلاله راته وویله چې ای رسوله د هر عمل عوض چې زه قبول کمه یو په 10 تر 900 پورې تقریبا زه ورکوم یعنی یوه نیکي په 900 نیکۍ پروردګار قبوله کړي مګر الا الصوم روژه نه فانه لی وانا اجزئ به دا روژه زما یو خصوصي عبادت دی خدا وایي د دې علاحده عوض زه ورلره ورکوم دا تلمه نه دا اندازه نه ده خدای وایي دا زما د پیرزوینې په اندازه ده چې هر څونه مې ور واړول د ده وخوا ته رانه ولې فانه لی وانا اجزئ به اوس نو علماو اختلاف یا بیان په دې کې کړی دی چې دا لمونځ خو نوم د خدای دپاره دی هغه نو د چا دپاره یې کوو مثلا زکات یې د خدای دپاره ورکوو حج دی د خدای دپاره یې کوو نو دا خو هر کار موږ د خدای دپاره دا نور ولې پروردګار د ځان دپاره نه وبولله دا یوه روژه یې د ځان دپاره وبولله ګورې موږ تاسې ګردو ته دا فکر را پیدا کېږي تقریبا چې دا خو نو لمونځ د خدای دپاره دی نو دا څنګه خبرې وکړي چې روژه د خدای دپاره لمونځ نو موږ د چا دپاره کوو علماو په دې کې بیان کړی دی داسې وایي یوه وجه یې داسې ویلې ده چې ان الصوم لا یقع فیه الریاء روژه د دې رویې څخه پروردګار د خپل ځان خصوصي عبادت وبالي چې څه عبادات پروردګار پیدا کړي دي د ریا څخه نه خالي کېږي یوه روژه د ریا څخه خلاصه ده په لمونځ کې ریا راتللی شي دغه کې په زکات کې ریا راتللی شي فرض که که څوم په فرایضو کې کتابونه وایي چې ریا نسته فرض د سړی په اعلان کوي خو بیا په فرایضو کې چې نسبت سره واخلي یو د فرضو د نفلو نسبت دی هغه بېشکه په فرضو کې ریا نسته نسبت تر نفلو یو په خودو فرضو کې چې سره واخلي په دې فرضو کې بیا په هغه یوه کې ځای نیواسي په بل کې ګر سره ځای لا نسته ده ولې وایي دا روژه عمل د زړه ده دا روژه یو داسې مستور عبادت دی چې بې له خوفه د پروردګار بل یې د هېڅ چا په لحاظ سړی نشي کولی لمونځ لا سړی دا کولی چې کاکا مسجد ته نه ورځم د کلي مباره فرض که زکات چې نه ورکوم ګرد خلک مباره وایي زکات خو ورغی اجله چې نظم خلک وایي یو وایي په ډله کې د یهودیانو که راپورته کېږي او بل وایي که د نصرانیانو سړی په عذاب شي باره شي په چوا چې وایي ځم د خیر سره مګر روژه هغه عبادت دی چې بې له خوفه د پروردګار جل جلاله بل د هېڅ چا ځای نسته پکښې کې بس چې یو فوج وایي انسان ته د انسان د خوا مقرر شي چې وایي مالکه مې دا ستا خوله ولیدل چې وشورېدله دا ستا خوله مې ولیدله چې وشورېدله الله دې وژنمه ته په دا خبر لا هم روژه نشي په نیولی چې تا وایي کې د غاښو د مابینه څه دومره غوښه راوکښل لکه نخود که دربر چې په خوله کړله تېره کړل روژه یې ماته داسې ا د خوله یې لا نه پر وښورول د ناړې په شکل یې تېره کړل مګر ماته سول د باچا فوج ورته ولاړ دی مازدیګر به د ده څه پوښتنه وکړي شیخ بیا نه یې خورې هغه وایي یا صاحب څه کېله نه ده په کړې مګر ده د وخته بیا ورته ماته کړې ده خپله روژه مه یې خوښ ورته
نو چې د خدای بیره نه وي، د خدای خوف نه وي، په هېڅ رقم نه نیول کېږي. د دغه رویه نسبتا در نورو فرایضو پروردګار دغه فرض و خپل ځان ته نږدې وبالي د بنده څخه. دوهمه وجه یې داسې ویلې ده، وایي چې پروردګار جل جلاله دا د روژې ثواب به ځان ته کړی دی. ولې؟ د دې رویه چې اما غیره من العبادات قد یطلع الناس على ثوابها، د دې نورو عباداتو پر اندازه باندې د انسانانو اطلاع راتلی شي، مګر د روژې دپاره چې کوم تاثیرات و فیوزات د هغه مقدار د انسانانو در دماغ خدای تیر کړی دی ګرځه، یعنې د انسان دماغ یې کانترولولی نه شي، حسولی نه شي. نو پروردګار په دې جمله الفاظ ورته وویله چې الصوم لی و انا اجزي به، ته نه شي حسولی. د لمانځه دپاره یو اندازه شته، نو یې حس کولی شو بنده چې دوغونده چندونه یا 10 چنده یا 100 چنده یا 200 چنده یا پلانکی. د روژې دپاره وایي د پروردګار جل جلاله پیرزوینه د انسان تر مغزي کانترول تیره وه. د دغه رویې څخه حق تعالی جل جلاله په دغه خلص الفاظ وویله چې الصوم لی و انا اجزي به، روژه زما ده، زه په پوهېږم، په اندازه یې څوک نه پوهېږي. درېیمه وجه یې دا ده چې اضافت یې د روژې و ځان ته کړی دی، دا یې شرافت و دې ته ورکړی دی پر نورو عباداتو باندې. ولې؟ وایي په دې روژه کې استغنا د اکل و د شرب څخه راځي. ګورئ، نه خوراک شته نه چښنک شته، دوامداره. د لمانځه دا یو ګړی دی، یو ساعتکی دی. په دې روژه کې داسې دوامداره متصل خواړه و اوبه پرېښول. وایي دا څه شي دی؟ وایي دا د صفاتو څه د رب جل جلاله دی. پروردګار نه خوراک لري نه چښنګ لري. نو د سپېدو څخه چې انسان د خوړو د چښو د پرېښولو نیت وکړي چې بالا نو بس ته نه خورم، نو ګویا کې انسان تقرب و خدای ته په هغه عبادت سره وکړي چې په هغې کې صفات د الوهیت پراته دي. لنډه ده ارمان که مو دا زما په خبرو سر خلاصېدی. نو یعنې د دې رویې څخه خدای تعالی د ځان بوللې ده چې ګوره کشت یې د دې وکړي چې د شپېدو څه چې بالا نو زما روژه ده. روژه ده نو ته څه کوې؟ زه نه ډوډۍ خورم نه اوبه څښم. دا صفات په چا کې شته؟ دا صفات په الله رب العزت کې دي چې نه خوراک لري نه چښنګ لري. نو د شپېدو څخه چې تا دا نیت وکړي، تا ګوا ځان نږدې کړي و هغه عبادت ته چې په هغه کې صفات د الوهیت د خدایي صفات پراته دي. ښه، فلما تقرب الصائم الی الله، چې روژاتی په دې روژه سره د دې صفاتو په سبب دی څه شو؟ نږدې سو پروردګار ته په دې صفاتو کې د خوړلو د چښلو د پرېښولو. نو اضافه لنفسه، پروردګار جل جلاله ګوا وویله چې زما په صفاتو دې ځان موصوفه کوي انسانه، نو ثواب دې ما ته معلوم دی، زه در لره در کوم. د انسان تر اندازه او در حد وتلی دی. او پنځمه وجه یې دا ده چې څه عبادات یا څلرمه څه عبادات چې په د بنده څخه دي په ورځ د قیامت که چا پړه د چا سره کړې وه، موږ تاسې په دا خبر دغه عبادات زموږ و ستاسې په پړو کې راڅوړي دا خلک. لنډه ده چې ځای ته د حساب د کتاب سړی ودرېدی، پر ده باندې خپل دښمنان راټولېږي. د پروردګار جل جلاله په مخ کې عرض کوي پر دې انسان باندې، وایي ای خدایه، یو وایي دغه سړي زما عزت توی کړی دی، بل وایي خدایه زما چې مال خوړلی دی، بل وایي خدایه زما یې غیبت کړی دی، بل وایي خدایه زما سره ظلم کړی دی، بل وایي خدایه پر ما باندې قهر و کبر کړی دی، بل وایي خدایه په ما یې پسخند و استهزا والې ده. زم ستا بنده و مخلوق وم، دی هم ستا بنده. خدا مدیان داسې صفونه صفونه، که یو راځي، که دوه راځي، که 10 و 10 راځي، که 10 و 10 راځي. لنډه ده. نو حق تعالی جل جلاله په حضور کې چې دغه خواستګر و سوالګر د خپلو حقوقو پر دې بنده باندې راله، هر یو دا خپله عریضه و رب العزت ورپېښ کړي چې الهي دا عرض لرم. ښه، نو حق تعالی جل جلاله و ملایکو ته ووایي چې د دغه سړي حق چې پر ده باندې دی دا و ترازو ته ور واچوه.
مثلا د یو چا غیبت مې کړی دی، دا غیبت راواخلي قرار یې په دا ترازو کې واچي. د دې انسان چې دا حق پر باندې دی د ده په لمنځو کې راواخلي لمونځ ورسره واچي، یو یا غیبت پر دروند دی، دوه لمانځه ور واچي، غیبت پر دروند دی، درې لمانځه ور واچي. یعنې بالای فرق یې نسته د هر څو لمنځو سره چې وخاتي دغه پیمانه د لمنځو و هغه اقداره ته پروردګار ور واړوي. وایي دا واخه دا دې ویې ګټله موت لمنځونه. بس غیبت نو د ده کوم لاړې غیبت د ده سم لاړې خلاص. بل پسې راتېر شي وایي الهی پروردګاره پر ما باندې کبر و قهر کړی دی، زه زیر کړی یم. حق تعالی جل جلاله وایي راواخه ملایکې ته، وایي هغه راواخلي و تلت یې ور واچي. بیا د ده لمنځو ته به یار ملا وتړو چې دا خلاص کړو لنډه یې دا خلاص وله. زکاتونه یې پسې راکش که که موړ سړی و، که مسکین خو زکاتونه لام نه لري، اجوم نه لري پسې، نفلونه مفلونه یې پسې راکړه. بس هغه تالجیګۍ دې ګرده سره راټولوي، ګرده ور واچي دا دې دا خو دا دوو درو یوړله. نور نو څو پاته دي، اووه اته لس خو لا نور پاته دي. نو د خدای ژوند په دنیا کې نه دی کړی، د خدای ژوند کړی دی چې فار کلي کې وپروت و هغه ول خدای دې را سبار کړي، چې هر ځای سبب بار سو هغه ول شکر دی چې دا خدای ورکوي. د خدای د ژوند نه دی کړی چې دا هر چا د دوکان سره به کښېنستی یا بې دوکان سو هغه به ول پروردګار دې یا ورکوي یا مې دې خدای در څه ورکوي. بس لنډه یې ده. نو پاته دي مدیان نور پسې راکش که او بالا چې د بله سره بیا فرض یې کپړه کړې ده، د مال یې خوړلی دی یا څنګه کړي دي، هغه و ترازو ته ور واچي. دلته خو نیکۍ نسته، سپېره مې نه ده. نو اوس څه په وکړي؟ نو چې وکتل چې نیکۍ خلاص شوي دي، پروردګار جل جلاله وایي دغه پیمانه د دې بدو راواخله د ده و مخ ته یې کوټه که. بس دا خپلې بدۍ خو پاته دي چې پاته دي، د بل هغې لا په ګډې سولې ورسره لنډه. روژه چې د هغه پروردګار په دغه نیکۍ کې نه ورکوي، په یوه زوی کې و چاته نه ورکوي. خدا وایي دغه یوه روژه یې بچت ته دا به ماته ساتي، په دې به کار نه لري. نو روژه دومره لوی عبادت دی. خدای تعالی دې زموږ ستاسې روژه کړي چې د هر مدعي څخه بچو ده او د هر مدعي څخه دا نګاه و خوندي ده. خامخا بله پروردګار چې ساتي او هیڅ مدعي ته د ده نه ورکوي، خامخا یې لا د یو بندر دپاره یښې ده په کار ده چې در دې به بیا یو سخته موقع و سخت ځای ووایي. لنډه یې ده. تر دې به بیا یو سخته موقع و سخت ځای ووایي. ولې در دې و اخوا ته بیا پر پل صراط باندې اووه بنده پراته دي چې پر هر یوه جلا جلا تحقیق کړه کېږي. هغه بیا داسې سخت دي چې دا میدان د آخرت یې زما دی که دی دی لکه نسوار چې سړی وکړي بیا یې ټوکي. نو بیا به شاید د هغه سختو ځایو د سختو بندرو دپاره پروردګار جل جلاله دپاره د مؤمن ساتلي. روژه داسې یو معزز عبادت دی. روژه دغه ډول نیکمرغه عبادت د خدای تعالی دی چې انسانانو ته راغلی دی. حدیث کې راغلی دی د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوي انه قال اذا کان آخر لیلة رمضان، ول چې آخرې شپې د روژې سي بکت السماوات والارض والملائکه، اسمانونه غلبلې وي، مځکې غلبلې وي، ملائکې غلبلې وي. دا درې سره ژاړي. آخرې شپې چې سي دا ګرده ژاړي. نو بیا پوښتنه د دوی څه وکړه چې تاسې ولې ژاړئ؟ وایي موږ پر مصیبت د امت د محمد رسول الله ژاړو. موږ پر مصیبت، یعنی مصیبت و دې غم ته وایي، وایي موږ پر غم د امت د محمد رسول الله ژاړو. نو پروردګار جل جلاله پوښتنه ځینې وکړي چې و امت ته د محمد رسول الله نو څه مصیبت پیښ شوی دی؟ خواجه دی خوشحاله دي، خواجه کالي کېږي، اجي چوټې کېږي، اجي لونګۍ کېږي، اجي صدرۍ کېږي، اجي نکریزې رانیول کېږي، وریجې رانیول کېږي، دا پیاز بټاټې په ګونیو ګونیو په ډاکټرخانو کې وځي. دا دوی خوشحاله دي، ته یې پر ژاړئ. ده نو د دې رویې څخه دوی ووایي چې جهاب رمضان چې روژه ځینې ولاړه ولې
فإن الدعوات فيه مستجابة پروردګار یې په دغه روژه کې دعاګانې قبلولې پر هر روژه مات چې هرنګه دعا کوي خدای وعده کړې ده چې قبلولې ده دا یې یو والصدقات مقبولة هر صدقه چې دي د لاسه ووتل هغه دې په نیز د خدای مقبوله ده لنډه ده د شم نه ده مقبوله چې قبوله ده ته یې څنګه قبوله ده د فرضو په شان نفل قبلیږي د یو په 80 درجې فرض قبلیږي والعذاب متبوعة عذابونه د پروردګار په میاشت کې د روژې وتړل چې پروردګار د جهنم درګهان تړي د جنت هغې لکې جبرائیل علیه السلام ته په اوله شپه د روژې وایي کښته څه په مځکه کې څه سرکشه و سرزوره جنیات چې دي ټوله بسته کوي یې تړه ګرده وتړي و جزایرو ته یې وغورځوي داسې ښه د فیض د بزرګه ارامه میاشت ده داسې مینه میاشت ده د زړه خو نو روژه د زور خود غواړي نو ته یې به وایي چې تا ته م ویله چې په زړه کې دغه یې نه وایم روژه خود زور غواړي نو چې زور یې نه غوښتی سړي به 12 میاشتې نیولی مګر په دا عین زور کې دی دی لکه په اټ کې چې ماغزه پراته وي ښه خوند پکښې کې دی لذت پکښې کې دی مزه پکښې کې ده نو چې مځکه و اسمان زموږ پر حال باندې ژاړي نو پروردګار دې توفیق راکړي په نحنو احق بالبکاء موږ خو بیخي حقداره په دې چې وژاړو موږ خو باید چې په دا مځکه خولې لګولې وای چې پروردګاره وایم چې مځکې و اسمانونه زما پر حال باندې ژاړي خدایه زما پر حال خو بیخي ژړا روا ده چې زه به دې په دې میاشتې کې قبول کړی یم بخښلی به دې یم کبایر و صغایر ګناهونه راڅه سوي دي پروردګاره چې د دې معافي به راته سوي که به نه او زما طاعت به خدایه په کومه سوي او درجه او خدایه د کومو مدیانو د کومو دښمنانو څه د آخرت به دې زه بچاو کړی یم په دې روژه سره داسې زارۍ و داسې خواستۍ و هر مسلمان ته پکار دي خدای تعالی دې موږ تاسې و نورو مسلمانانو ته توفیق د خیر راله راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اکتالا جل جلاله په دې سورت مبارک کې بیان د خپلو نعمتو په خپلو بندګانو باندې چې کړي دي د دې بیان کوي پس تر دې اسباب د هغه کفران د نعمتو پروردګار بیانوي چې بیا په انسانانو کې د کومو نعمتو کفران راشي اکتالا جل جلاله بیا د هغه په یوازو په بدل کې نو څه را اخلي انسانانو ته نو اکتالا د حاجیانو او د سموجیانو بیان کوي چې د هود علیه السلام او د صالح علیه السلام امتونه دي چې د یوه امت لکه هود علیه السلام پروردګار جل جلاله په باج سرسر سره په هلاکت رسولی دي چې دې ته حاجیان وایي بل ځای په قرآن عظیم شان کې پروردګار بیان کوي وایي فاما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه وایي حاجیانو ته وګورئ
چې ما هلا کړله په باد سرسر سره د دې دومره غټ کسان تفسیر شریف وایي 300 ګزه دی وه او د صحابه کرامو په زمانه کې د یوه سړي پل پیدا سو د هغو حاجیانو د پلو څخه دوی وایي موږ په لویشتو کې دا یو پل د پښې یې 3 لویشتې 2 حصې د یوې لویشتې ودونه نو 3 لویشتې تقریبا چې وسې داسې ونسې یوه لویشت شوله 2 شولې 3 شولې یوه د دې لویشتې 2 حصې نور دونه پل جن راغله پر دې نو چې اوس پونډۍ دونه قدر کښېدي خو داسې راغله پر دې نو د دغه خبره ده چې باډۍ پسې کښېږدي نو به څومره تن و بدن و انسان جن جوړېږي مګر پروردګار لکه د ګوډي په شان یعنې د کاغذبات په شان سره په باد یې داسې په هوا کې وڅرخوله پر لویو لارو پر لویو غرو باندې پر لویو دښتو یې وغورځوله پروردګار حکایت چین کوي وایي کانهم اعجاز نخل خاویه داسې پراته وه پر دې لارو لکه د هغه خرماو درختې چې ختلي یې وې غورځېده داسې دښتونه و بیابانونه خدای په نازولو بندګانو ډکه کړه 8 شوا روزه تقریبا پر دوی باندې د آباد وچلېدی چې دوی د مځکې څخه د اسمان و کنګرو ته پورته کړه نو خدای تعالی مو دې وساتي پاک خدای په داسې ناز پیدا کړي و په داسې ناز لوی کړي و نازولي یې مګر که چیرې په موږ کې د خدای تعالی د قهر و د غضب اسباب ډېرېدله د خدای د نارضایي اسباب ډېرېدله نو بیا پر پروردګار د اولنیو و د آخرنیو فرق نشته بیا نو پر خدای څه فرق دی خو هغه هم بندګان و مخلوق ونه او سموجان د صالح علیه السلام قومه وه چې معجزه یې د ده مبارکه څخه وغوښتله بیا به په کیسو کې راشي هغه معجزه پروردګار ورته ښکاره کړله د خپل پیغمبر په دعا سره بیا یو څه شرایط د دوی په مابین کې پراته وه هغه شرایط یې نه ومنل دا دغه وه برابره هغه شرایط یې نه ومنل نو بیا تعالی جل جلاله عذاب باندې راسم کړي پر هغو باندې څنګه ګورئ کتابونه دا بیان کوي وایي دا تناوي چې پر اسمان باندې کیږي تفسیرونه وایي دا دغونه ملایکه ده که اصغرو ناملکین لکه په میږانو کې هغه سرکۍ میږی دغونه ملایکه ده دا د تنا غږ چې موږ ته یې اورو ګای دا دغونه ملایکه ده لکه سرکۍ میږی نو چې د دې ملایکې دومره غږ دی چې ګای موږ د دې ډېره درجې څخه تقریبا په غوږو کې ګوتې ونسو زړونه مو بېقراره کړي نو خدای تعالی مو دې وساتي پر دوی باندې حضرت جبرائیل علیه السلام پروردګار راواستاوه د دغه اول اسمان پر کنګره باندې ځان ورته ښکاره کړي یو چغه و یو کرږه یې پر وکښله نو چې وم د دې کوچنۍ ملایکې دومره اواز دی جبرائیل علیه السلام 2 واره په صورت ملکي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی 2 واره یې بېسده کوي بېهوښه یې کوي چې محمد رسول الله یې طاقت و استعداد د لیدو نه درلود دومره غټه ملایکه ده نو چې د دې اواز وکړه سي او بیا د خوشحالۍ هم نه یي د عذاب و د غضب اواز نو به څه ډول چغی صاحب منه د مځکه یې داسې سره وزنګوله لکه یو توت چې ټک وایي داسې د مځکه ټک وهله د هغه چیغې و د هغه کریږې په سبب سره ټوله سرنګون پر خپل ځایو باندې ونړېدل د زړو پردې یې وشکېدلې د زړو رګونه یې پرېښول پروردګار ټوله د زړه په رنځ اخته کړله 8 پیل یې کړله دغه رنځ ورپېښ شو ولې پروردګار په بل ځای کې حکایت کوي وایي ما پر دوی باندې راواستوله و اما ثمودو فاهلکناهم بالصیحه خدای وایي ما پر دوی باندې راواستوه دوی هلاک کړله په یوه چیغه سره د جبرائیل علیه السلام د لاندې د خوا زلزله و د مځکې د لوړې د خوا دا غلبله وه چې پر وسوله د زلزلې و د غلبلې په مابین کې دوی په هلاکت بیا ولې سره د دې چې پروردګار د دوی د قوت بیان کوي وایي وینحتون من الجبال بیوتا دوی به تراشلې په غرو کې خونې موږ ته په مځکه کې یو زیرخانه وکړم به څومره لوی زیرخانه یې کښلې د دې کور ښایي ته وا تور جیب دی
په مځکه کې چې پسته خاوره ده هغو په غرو کې په ډبرو کې جوړولې ډبره بیا داسې سره کش کړله لکه ژاوله داسې ځای به پکښې جوړ کړي خدای تعالی وایي وینفرون من الجبال بیوتا وایي په غرو کې یې خونې جوړولې په وچو ډبرو کې یې جوړولې هغو ته دومره قوت خدای ورکړی مګر سره د هغه قوت و سره د هغه استعداد سره د هغه ځوانۍ و سره د هغه زندګۍ چې وه چې د خدای نافرماني یې وکړله د خدای په کار نه سوه بس بیا پروردګار ټوله په یوه ورځ په یوه ګړي کې ټوله په هلاکت نه لوی پاته سو نیک شنی پاته خدای تعالی د مځکې مخکې پاکې بس ختم نو دا کیسې د قرآن عظیم شان چې پروردګار په قرآن کې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راواستولې چې د پخوانیو امتو بیانونه پکښې کې دي د پخوانیو عذابو بیانونه پکښې کې دي دا د چیش دپاره دا د دې دپاره نه دي چې فقط سړی یو ټیم پر پاس کې یو وخت پر تیر کړي نه د دې دپاره دي چې د ملا یو تقریر په خوږ سي یو تقریر یې په برابر سي بلکې دا دپاره د عبرت د عمل راغلي دي پروردګار موږ ته عبرت راکوي زموږ څخه عمل غواړي چې د دغه خلاف عمل تاسې مختاره کړي ولې په دا اعمالو کې دا د اسباب د هلاکت پراته دي نو د دغه عبرت دپاره د دغه عمل دپاره پروردګار د قرآن کیسې ټولې و مسلمانانو ته نازله کړي دي خدای تعالی دې موږ تاسې و نورو مسلمانانو ته توفیق د عبرت د عمل راکړي د اورېدلو توفیق شکر دی خدای را کړی دی اورېدل خو کولی سو که ووایو مګر پاته بل څه شي دی عبرت دی عمل دی چې عبرت د دغه قصو څخه د قرآن واخلو او عمل په خلاف چې د دغو اسباب وکړو چې په هغه سره خدای دی هلاک کړي دي بس موږ کامیاب یو بیا موږ کامیاب یو نو د دې صورت په مبارک په مضمون کې تفسیر عزیزي شریف بیان کوي چې بیا د دې صورت بدن پر بنا کیږي بیا وایي پروردګار جل جلاله حضرت جبرائیل علیه السلام امین د ملایکو وګرځاوي چې د وحیو دفتر یې په لاس ورکوي دا 4 کتاب و سل صحیفې د پروردګار څخه ده راوړي دي ومځکې ته د ده خدمت ته چې د پیغمبرانو ملاقات د پیغمبرانو جانداري د پیغمبرانو مدارات خدای د ده پر اوږه باندې کښېښوي چې د هغه اسمان د کنګرو څخه به وحي د دغو پیغمبرانو کورو ته راوړې دی بیا و امتیانو ته تشریح کوي زما انسانان به خدای ول پر دغه سلسله زندګي کوي ده چې دا کار په لاس ورکړي که نظر ورته وکړو ډېره غټه ډیپټي ده چې ورکړې ده نو دوهمه ملایکه حضرت میکایل علیه السلام دی پروردګار د دغه بادو د بارانو د وریځو کار په ده ته په لاس ورکړی دی چې په دا کال دې کاختي په دې کال دې بشکلي په دې کال دې پر پلانکي ځای وشي په دې کال دې پر پلانکي دا مځکه دې آباته شي دا مځکه دې ناباته شي دا د پروردګار قدرت دی دا کار یې وده ته په لاس ورکړی دی پوهېږي خپل یې کار پوهېږي و خو دومره قدر که د کمې علاقې انسانان خدای پرست و خدای پالي و اکتالا د هغې علاقې فرموده حاجي شریف وایي په لاس ورکوي چې پر دغه کلي به د خیر اوبه ورویې ته په دا خبر چې غلي و حیوانان یې درڅه برباد نشي او که کم انسانان ناراضه و د خدای جینې ناراضه و هغو ته بیا پروردګار د کاختۍ فیصله ور اصلي چې پر دغه باندې پام کوه چې څه وانستی ولې هغه حدیث کې راغلی دی ورېځ دا صحابي وایي ورېځ ولاړه پر یو اد باندې ودرېدله زوم پسې ورېځم یو ځای یو وخت ور ورسېدم چې ومې کتله یو سړی د بیلچایه په لاس کې د صاحب یو داسې لښتی د دې خړو اوبو د دې غره څه باندې را سپور دی را روان دی ورېځې خو اوبه پر دا غره ووروئ دا پر ده را روان دی دی پر دې خپلو باغ و باغچو فرض یې که پر دې خپلو جایدادو باندې برابروي زه ورغلم سلام یې ور واچاوي ده سلام را بیا کوي ما ورته ویل کاکو نوم دې څه دی باره یې ویل خدای دې خیر درکړي ستړي علاقې د هغه اوبه دي چې را باندې راغلل یې مه مزیرو ما ویل یا علاقه درڅه ولاړ ته څه نومېږې ما ورته ده راته ویل زما نوم پلانکی دی هغه نوم یې راواخیستی چې هغه ما په دغه ورېځ کې واخلي نو بیا ما ورته وویل چې ته دا څنګه کار پکښې کې کوې ده راته وویل چې دا زما جایداد دی دا وقف دپاره د مساکینو دی
چې څنګه حاصل وکړي زه دا 3 حصې کم، یوه حصه دپاره د خپل کور، یوه حصه دپاره د دې باغ او د دې مځکې د حاصلاتو، یوه مې